زمان دا سلوک لنبین شیخ وکیل اہل سنت والجماعت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ چی خلیفہ مجاز دا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ دا دی والد بزرگوار کرم الدین ناموا دبیر تخلص دے آغا وقت کی حیات ہو چی کل مرزا مردار ہم جون دیو نو چی دے ابتدان دے مرزا ابتدان چی دا اکابر علماء پشان کی گستاخیان والا پوسٹر شائع کرے نو دا انگریز پا عدالت کی دا آگے خلاف مقدمہ دائرہ کرے دا مقدمہ دا گرداسپور پا عدالت کی چلے دلے دا دا گرداسپور پا عدالت کی چلے دلے دا زو اسم چی کلا تصورکم چی سا عجب منظر بھئی چی او پلو تا دا امت نمائندہ دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عاشق و غلام مولانا کرم الدین دبیر چلے اگا والاروی اور مرزا غلام قادیانی دا انگریز پا حکومت کے دا انگریز پا عدالت کے چھرے اگر مجرم پا حیثیت سے دا مجرم پا کٹیرہ کے والا دا مجرم پا حیثیت دا مجرم پا کٹیرہ کے والا دے اور زمان دے مشر چھرے دا کم استغاثہ چکڑے وا کم دعوے چکڑے وا دا آگے دلائل پیش کرل بیا جج سر بل اللہ را نوا بیا جج سر بل اللہ را نوا مرزا تے چھرے دا حکم ورکا چی معافی نامولی کا او 1500 روپے چی دے جرمانہ پا خزانہ دا سرکار کے جمع کا نو اگا بدبخت زان تصوی چی دا سشے ما دا اللہ نبی ما او اگا چی بیا عدالت کی کچاو درولے دے دا ملزم پا کٹہ رکھے او مجرم ثابت کرے دے نام زمون ساسو مشہد وائی الحمدللہ انگریزانو را پورتا کھڑے ہو ہم داغوی پا دور کے داغوی پا حکومت کے داغوی پا عدالت کے داغوی دا قانون لاندے چھے 1500 روپے جرم ہم چھو اور معافی نامے ہم اولی کا بلا یہ واقعہ تکو صرف اشارہ بیا دعا کو چکلندہ دا 1974 تحریک شروع کے دا نو دا شروع شے 29 مئی بانے 29 مئی دا 15 میاش یو کم دیشتم تاریخ وانے دا تحریک شروع شے صحیح دا جی دا دے میاش 24 یا 25 تاریخ باندے دا دغت تحریک نا 15 رضی اڑان دے یا 16 رضی اڑان دے حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب نور اللہ مرقدہو پٹکس لکے دا خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہو خلیفہ مولانا عبدالغفور صاحب نور اللہ مرقدہو پا مسجد کے بیان کو اور دے بیان کے ارشاد فرمائل میں حکومت کو 6 ماہ کی مہلت دیتا ہوں میں حکومت کو 6 ماہ کی مہلت دیتا ہوں کہ قادیانیوں کو مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے اور اگر 6 ماہ کی مدت میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار نہ دیا تو پھر یہ شاق رسول کا لشکر جب اٹھے گا تو پھر نہ حکومت باقی رہے گی اور نہ قادیانیوں کے حمایتی باقی رہیں گے نو عرض میں کہو فارسیوان وائی کلندر ہرچی گوید دید گوید
24 یا 25 مئی باندې دا ارشاد یو فرمایله چې د شپږو میاشتو مهلت در کوم که د شپږو میاشتو کې مرزا غلام قادیاني منونکي غیر مسلم اقلیت قرار نه کړل نو دغه عشاق رسول چې را پاڅېدل نه به حکومت پاتې کېږي او نه به د قادیانیانو چې دا حمایتیان چې دي دا به پاتې کېږي. 4-5 ورځې پس تحریک شروع شو. نو مئی دا 2 ورځې دي، جون، جولای، اگست، ستمبر، 3 میاشتې او 9 ورځې پس 3 میاشتې 9 ورځې پس څومره وخت ورکړی 6 میاشتې او 3 میاشتې او 9 ورځې پس چې دی دا مسوده ولیکلې شوه. دا مسوده ولیکلې شوه چې مرزا غلام قادیاني منونکي چې دي دا د دایر اسلام نه خارج دي، دا د دایر اسلام نه خارج دي او غیر مسلم اقلیت دي. تاسو ته دا پته ده چې حافظ الحدیث مولانا عبدالله درخواستی رحمه الله ته حافظ الحدیث به ولې وی بخاری شریف ته په یاد باندې یاد وا. هغه ارشاد فرمای چې ما کله آخری حدیث